بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا کتاب د هغه الله د طرف نه نازلېږي چې زبردست غالب دی او دا حکمتونو خاوند دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کتاب مونږ ته د حق سره نازل کړي دي نو ته خاص د الله بندگی کوا په داسې حال کې چې دین دی خاص دغه د پاره خالص کړي وي. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. یا ساته چې خالص دین د الله حق دی. پاتې شو هغه خلق چې هغوی د الله نه بغیر نور سرپرستان جوړ کړی دي او د خپل دې کار د پاره دا دلیل پیش کوي چې مونږ خو داوی عبادت صرف د دې غرض د پاره کوو چې هغوی الله ته زمونږ رسایي وکړي. الله با یقینا د دوی په منځ کې د هغه ټول خبرو فیصله وکړي چې په کوم کې دوی اختلاف کوي. الله داسې سړی ته هدایت نه کوي چې هغه دروغجن وي او د حق نه منکر وي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. کچری الله د چانه زوی جوړول غوښتلې نو په خپل مخلوق کې چې څوک خو هغه به غوړه کوله. پاک دی هغه د دینه چې څوک دی داغه زوی شي. هغه الله یو دی او په ټولو باندې غالب دی. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هغه اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړی دي. هغه په ورځ باندې شپه او په شپې باندې ورځ رانغاړي. هغه نور او سپوږمۍ په داسې طریقه تابع کړی دي چې هر یو د مقرر وخت پوري روان دي چلیږي. خبردار شه هغه غالب دی او معاف کون کې دی. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. هغه تاسو د یو بدن نه پیدا کړي بیا هم هغه دغه بدن نه دغه جوړه کړه او هغه ستاسو د پاره اتنر خدي سارویرا پیدا کړل. هغه ستاسو د مایندو په خېټو کې په دریو تیارو پردو کې دنن تاسو لا د یو شکل نه رستو بل شکل درکوي. خاص دا الله چې دای کارونه دي ستاسو رب دی. بادشاہی هم داغه دا
داغونه بغیر بل معبود نشتا نو بیا تاسو کم خو روان کړی شوی ان تکفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. کو تاسو کفر وکړئ نو الله ستاسو پروا نه لري لیکن هغه د خپل بندگانو د پاره کفر نه خوښوي او کو چری تاسو شکر وکړئ نو دا هغه ستاسو د پاره خوښوي. یو بوج چتون کې با د بلچا بوج نو چتوي اخر به تاسو ټول خپل رب ته واپس ځئ نو بیا هغه به تاسو ته هغه سوخی کم چې تاسو کول بهشکه هغه خو د زړونو په حال هم پوهه دی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. په کافر انسان چې کله سو مصیبت راشي نو هغه خپل رب ته رجوع کړي او هغه ته आवाजونه کوي بیا چې کله ورلا خپل رب نعمت ورکړي نو هغه مصیبت تر هیر شي د کم د پاره چې आवाजونه کول او بل څوک الله لره برابر جوړوي د پاره د دې چې داغه د لارینا خلق بیلاری کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا چې لګي ورزي د خپل کفر نه مزه واخله یقینا ته دوزخ ته تلون کېږي. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. آیا دا سړی چې سکار کوي دا بهتر دی او کو هغه سړی چې حکم منون کې دی چې د شپې په وختونو کې ودرېږي او سجده کوي چې د آخرت نه یریږي او د خپل رب د رحمت امید لري. د دوی نه تاسو کړه چې پوها او ناپوها خلق دوانه برابر کې دي شي بهشکه نصیحت خو عقلمند خلق قبلوي. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے زما هغه بندگانو چې ایمان مراوړې دي د خپل رب نه ویریږي کوم خلکو چې په دې دنیا کې نیک عمل اختیار کړي دي داغه د پاره نیکی ده او د الله زمکه فراخه ده بهشکه صبر کوونکو له خوبه خپل اجر به حساب ورکې دي شي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا ما ته حکم راکړی شوی دی چې زه خاص د الله بندگی وکړم په دا حال کې چې دین می خاص د الله د پاره خالص کړي وي او ما ته حکم راکړی شوی دی چې د ټولو نه اول زه مسلمان جوړ شم.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورته وایا کچری زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د وی لوی ورځې د عذاب یره ده. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وایا چې ما خپل دین د الله د پاره خالص کړو او خاص داغه بندگی وکوم. تاسو چې داغه سیوا د بل چا بندگی کول غواړئ هغه کوي. وایا بشکا اصل تاوانیان خو هغه خلک دي چې هغوی د قیامت په ورځ خپل ځانونه او خپل اهل او عیال په تاوان کې واچول. خواورای هم دا ښکارا سراسری تاوان دی. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. په هغوی با د ور چترې د پاس نه هم خوريوي او دلان دي نه هم. دا هغه انجام دی چې الله تری خپل بندگان جروي. نو اے زما بندگانو زما د غضب نه ځان اوساتای. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. د دې په خلاف چې چا د طاغوت د بندګۍ نه ځانو ساتو او الله ته رجوع وکړه داغوی د پاره زیره دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم زیره ورکړه زما هغه بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او داغه د اړخ پیروي کوي. دا هغه خلق دي چې الله ورته هدایت کړي دي او هم دا عقل مند دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه سړی څوک بچ کولی شي چې داغه په حق کې د عذاب فیصله شوی وي؟ آیا ته هغه څوک بچ کولی شي چې هغه په ور کې ورغورځېدلی وي؟ البته چې کم خلک د خپل رب نه ویریدل نو داغوی د پاره چت پچت جوړی شوی دنګي مانای دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. دا د الله وعده ده. الله هیڅ کله د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیات ګورینا چې الله د اسمان نه اوبرا ورولې بیاي هغه د نهرونو او د چینو او د دریابونو په شکل کې پزمکه کې اوبېولې. بیا هغه د دیو بو په ذریعہ رنگ رنگ فصلونه پیدا کوي چې قسمونه مختلف دي. بیا هغه فصلونه پاخشي او شي
بیا تاسو وینئ چې هغه زیړ شو بیا اخر دا چې الله د هغه نه بوس جوړوي په حقیقت کې پدې کې د عقلمند خلکو د پاره یو سبق دی أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آیا اوس هغه سړی چې سینای الله تعالی د اسلام د پاره پرانستلا او هغه د خپل رب د طرف نه په یو رڼا باندې روان دی د هغه سړی پشان کې دی شي چې هغه د دې خبرونه څه سبق وانه غستو تباہی د هغه خلکو د پاره چې زړونه د الله په نصیحت سره نور هم زیات سخت شو هغوی پخکارا گمراهی کې پراته دي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله بهترین کلام نازل کړي دی یو داسې کتاب چې ټولي حصے یو شان دي او مضمونونه پکې بار بار ذکر کړي شوی دي د دې په اورېدو سره دهاو خلکو غونی زګيږي څوک چې د خپل رب نه یریږي او بیا داغوی بدنونه او داغوی زړونه نرم شي او د الله ذکر تمایل شي دا د الله هدایت دی په دې سره هغه څوک نیغی لاري تراولي چې څوک هغه غواړي او چاته چې الله هدایت نکړي داغه د پاره بیا هیڅوک لار خودن کې نشتا افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون اوس ته د هغه سړي د بدحالۍ څخه اندازه لګولې شي چې هغه به د قیامت په ورځ د سخت عذاب شرخته خپل مخ وړاندې کوي داسې ظالمانو ته خو به ویل کیږي چې اوس د هغه عمل مزه وسکای کم چې به تاسو کولو كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون د دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو خپل پیغمبران دروغ ګڼل دي اخر دا چې پاغوي باندې عذاب د داسې اړخ نه راغې چې هغه داغوی په خیال کې هم نه وو بیا الله تعالی هغه ته د دنیا په ژوند کې د شرمندګۍ مزور اوسکولا او د آخرت عذاب خود دین هم زیات سخت دی کاش دوی په هدلې ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون مونږ په دې قرآن کې خلکو ته قسمه قسم مثالونه بیان کړي دي د پاره د دې چې عقل کار وکړي داسې قرآن چې په عربی ژبه کې دی چې هیڅ کوګواله پکې نشتا د پاره د دې چې دوی د خراب انجام نه بچي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله یو مثال بیانوي یو سړی خو هغه دی چې هغه د ډیرو بدخویو مالکانو په شریک دی او هر یوی خپل خپل ځان تراکاږي
او بل سړی سالم د یو مالک غلام دی آیا د دې دوانو حال یو شان کې دی شي الحمدلله لیکن اکثر خلک پنا په هي کې پراته دي انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون بیشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم تو به همره او دا خلق به همري بیا به تاسو ټول د قیامت په ورځ خپل رب ته خپل مقدمه پیش کړي فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين نو د هغه سړی نه با بل غټ ظالم څوک وي چې هغه په الله پوری دروغ وتړل او کله چې ورته صداقت مخې راغې نو هغه دروغ وګڼو آیا د داسې کافرانو د پاره په دوزخ کې د اوسېدو سزا نشته والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون او چا چې صداقت راوړو او کم خلکو چې هغه رښتینه اومنو هم هغوی د عذاب نه بچ کېدونکي دي لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون هغوی چې سغواړي هغه ټول به هغوی ته د خپل رب د طرف نه میلاویږي دا د نیکانو خلکو جزا د پاره د دې چې کم بدترین عملونه هغوی کړی وو هغه الله د هغوی د حساب نه لری کړی او چې کم بهترین عملونه هغوی کول داغه په لحاظ سره هغوی له اجر ورکړي أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام اے نبی صلی الله علیه وسلم ولی الله د خپل بنده د پاره کافی نه دی دا خلق تا د الله نه سیوا د نور نه يروي حال دا چې الله څوک په گمراهۍ کې واچوي نو هغه ته لار خودن کې هیڅوک نشتا او الله چې چاته هدایت وکړي نو داغو بیلاری کون کې هم هیڅوک نشتا آیا الله زبردست او بدلا غستون کې نه دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون د دې خلکونه کته تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی با پخپل وایي چې الله دوی ته وایا هر کله چې حقیقت داده نو تاسو څه خیال دی چې کچري الله ماته څه نقصان را رسول اوغاړي نو آیا تاسو دا دیو غني چې تاسو الله پر خو دې او دوی را بلای دوی به ما داغه د نقصان نه بچ کړي یا الله په ما باندې سم مهرباني کول اوغاړي نو آیا دوی به داغه رحمت زمانہ من کړي شي بس دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی
भरोसा कौनकी हम पाहु भरोसा कवी। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته صفا وایا چې اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم. ډېر ضرب تاسو ته پته ولګي چې پچا باندې رسوا کوونکې عذاب راځي او چاته هغه سزا ملاويږي چې هیڅ کله به نه ختميږي. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه د ټولو انسانانو د پاره دا کتاب پتا باندې په حق نازل کړي دي. اوس چې څوک پنه غلارزي نو د ځان د فائدې د پاره بزي او څوک چې بیلارزي نو داغه وبال با هم پاغوي وي. ته داغوي ذمہوار نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه هم الله دې چې د مرګ په وخت کې روحونه قبض کوي او چې څوک لا ندیمړو داغوي روحونه په خوب کې قبض کوي. بیا چې هغه پچا باندې د مرګ فیصله کوي نو هغه منع کوي او د نورو روحونه د یو مقرر وخت لپاره واپس را لېږي. پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې څوک غور او فکر کوونکي دي. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا د خلکو دغه الله پر خو دې او نور څوک کی سفارشیان جوړ کړی دي؟ دوی ته وایا آیا هغوی با شفاعت کوي اگر که داغوی په اختیار کې هیڅ نوي او هغوی په هیڅ نه پوهیږي. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وایا شفاعت ټول د الله په اختیار کې دی. د اسمانونو او د ځمکې د بادشاہي مالک هم هغه دی. بیا خاص هم داغه طرف ته تاسو واپس کیدون کیئ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. هر کله چې یوازې د الله ذکر کیږي نو کم خلک چې په آخرت ایمان نه لري دا غوي زړونه دننه سوځي او هر کله چې داغه سیوا د نور ذکر کیږي نو یو دم د خوشاله نه تازه شي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وایا اے خدایا اے د اسمانونو او د ځمکې پیدا کون کیا په پټ او پخکارا پوهیدون کیا هم تب د خپل بندگانو په منځ کې د هغه سیس فیصله کوي په کم سیس کې چې هغوی اختلاف کوي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء
العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. که د دې ظالمانو سره د ځمکې ټول دولت هم وي او داغه همرا ورسره نور هم وي، نو دوی به د قیامت په ورځ د سخت عذاب نه د بچ کېدو د پاره ټول هرڅه په فدیه کې ورکول ته تیار شي. هلته به د الله د طرف نه هغه څه داغوی مخې ته راشي چې داغه اندازه هغوی هډو کړی نه ده. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هلته به ورته د خپل بد عمل ټول بد انجامونه ښکار شي او هغه سیز به پرې مسلط شي چې په کم پوری به هغوی ټوکی کوله. فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم دې انسان ته چې کله سو مصیبت ور ورسی نو مونږ ته आवाजونه کوي او کله چې مونږه هغه د خپل طرفنا په نعمت مول کړو نو وایي چې دا خو ماته د علم په وجه راکړې شوی دی. نه بلکې دا ازمیخ دی، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هم دا خبرې د دین مخکې تیر شو خلکو کړي دي، لیکن هغوی چې څه کول هغه داوی په هیڅ کار را نغلل. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. بیا د خپل عمل بد انجامونه هغوی ته ورسېدل او په دې خلکو کې چې څوک ظالمان دي دوی ته به هم ډېر زر د خپل بد انجامونه ورسي. دوی مونږه عاجزه کولې نشي. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. او آیا دوی ته معلومه نه ده چې الله د چا رزق فراخ کول غواړي هغه فراخ کوي او چې د چا رزق تنگول غواړي هغه تنگوي. بشکا پدې کې نخې دي دا خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے زما هغه بندگانو چې په خپل ځانونو مو زیاتې کړې دي د الله د رحمت نه ناامید کېږئ ما. یقینا الله ټول گناهونه معاف کوي، بشکا هغه بخون کې مهربان دی. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. واپس را شیخ خپل رب ته او داغو حکمونه اومنئ مخکې د دینه چې په تاسو باندې عذاب راشي او بیا د هیڅ ځای نه تاسو ته مدد نه ملاويږي. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون او پیروي وکړئ د خپل رب دراله غلی شوی کتاب د بهترینو اړخونو مخکې د دینا چې پتا سو ناصاپ عذاب راشي او تاسو تری خبر هم نشئ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين حسنه چې رستو سوک دا وایي افسوس زما په هغه ګناه چې ما بد الله په دربار کې کولا بلکې الټا زخو په ټوکو کوونکو کې شامل وم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين یا دا وایي ارمان دې چې ماته الله هدایت کړي وي نو زه به هم په متقیانو کې وي او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين یا د عذاب په لیدو سره دا وایي ارمان دې چې ماته یو بل موقع میلاو شي او زهم پنیک عمل خلقو کی شامل شم بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين او په هغه وخت کې ورته دا جواب میلاو شي چې ولینا زما آیاتونه تا ته درغلی وو بیا تا هغه درو وګڼل او تکبر دی وکړو او تو په کافرانو کې وې ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين نن چې کوم خلکو په خدای پوری دروغ تړل دي د قیامت په ورځ به تو اووینه چې دا غوي مخونه به تور وي آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو د پاره کافی ځای موجود نه دی وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون د دې برعکس چې کوم خلکو تقوا کړی دا داوی د کامیابی د اسبابو په وجه سره به الله غویلا نجات ورکړي نه به غوی ته تکلیف ورسي او نه به غوی غمجن وي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله د هر څه خالق دی او هم هغه په هر څه باندې نگهبان یعنی نظر ساتون کې دی له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون د ځمکې او د اسمانونو د خزانو کنجیانی دا غسر دي او کم خلق چې د الله د آیاتونو سره کفر کوي هغوی په نقصان کې پاتې کېدونکي دي قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اے ناپوهانو جاهلانو نو آیا تاسو ماته دا وایي چې زه د الله نه سوا ته بلچا بندگی وکړم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تاله پکار دی چې دا خبره دوی ته صفا وکړي ځکه چې تا ته او ستانه مخکینو
ټولو پیغمبرانو ته دا وحی را لګل شوی دا چې کچری تا کفر وکړو نستا ټول عمل بزای شي او تو په تاوان کې پاتې شي. بل الله فاعبد وكن من الشاکرین. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو بس د الله بندگی کوا او د شکر استونکو بندگانو نشا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. د خلکو د الله هغه سي قدر اونکړو لکه څنګه چې دغه د قدر کولو حق دی. دغه د قدر حال خدا دی چې د قیامت په ورځ با زمکه دغه په یو موټی کې وي او اسمانونو با دغه په خی لاس کې نغستلی شوی وي. هغه پاک او اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او په هغه ورځ با سور پوک وهلی شي او څوک چې په اسمانونو کې دي هغه به بهوشه مړ را پریوزي سوا د هغه چانا چې الله یې ژوندۍ ساتل غواړي. بیا به یو بل سور پوک وهلی شي او یو دم به ټول را پاسي او قتل به شروع کړي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. زمکه به د خپل رب په نور روخانه شي. د عملونو کتاب به کې خودي شي. پیغمبران او ټول گواهان به حاضر کړي شي. د خلکو په منځ کې به ټیک ټیک په حقه فیصله وکړي شي او هیڅ ظلم به پرې نه کیږي او چا چې څه عمل کړی وي داغه به ورته پوره بدل ورکړي شي. خلک چې هر څه کوي هغه الله ته په خشان سره معلوم دي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. د دې فیصلې نه وروسته به هغه خلک چې کفر کړي وو هغوی به دوزخ طرف ته ډلې وشړل شي. خو چې کله هغوی دوزخ ته ور ورسي نو د دوزخ دروازې به ورته پرانستې شي او د دوزخ کارینګان به ورته وایي ولی تاسو د خپل خلکونه داسې رسولان نو درغلي چې تاسو ته تاسو د رب آیاتونه اورولې وي او تاسو د دې خبرې نه يرولې وي چې یو وخت به تاسو دا ورځ هم وینئ. هغوی به جواب ورکړي او راغلی وو لیکن د عذاب فیصله په کافرانو باندې حق شوا. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. ورته به ویل شي
د دوزخ په دروازو ورننوځئ دلته به استاسو همیشه اوسئ ډیر خراب ځای دی د تکبر کوونکو د پاره وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين او کوم خلکو چې با د خپل رب د نافرمانی نه ځان ساتلو هغوی به جنت طرف ته ډلی ډلی روان کړي شي خو چې کله هغوی جنت ته ورسی او د جنت دروازې با د مخ کې نه پرانستل شوي وي نو د جنت انتظام کوونکي فرښتې به ورته وایي چې سلام دی وي پتاسو ډیر خشوي ورننوځي دیتا د همیشه د پاره وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين او هغوی بوای د هغه الله ډیر شکر دی چې زمون سره خپل وعده رښتیا کړه او مونږه د ځمکې وارثان جوړ کړو اوس چې مونږه په جنت کې کم ځای غواړو هل تخپل ځای جوړولې شو نو ډېر بهترین اجر دی د عمل کوونکو د پاره وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين او تبا اووینه چې فرښتو با د عرش نه غیر چا پیرا حلقه جوړ کړی وي او د خپل رب حمد او ثنا بوایي او د خلکو په منځ کې با ټیک ټیک فیصله وکړي شي او आवाज به وکړي شي چې حمد دې د الله رب العالمین د پاره